سلامونه او نیکې هیلې د سعودي جده کې د ازادۍ بوت په لګولو پراخ غبرګونونه. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس درسره پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان وهئ. د سعودي په جده کې د ازادۍ مجسمې لګولو په خوا له رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا کار د غرب لوند تقلید بللی او ځینو نورو بیا د حرمینو ته د بوتانو ستنېدا بللی. یو له دوی بدرالوازي دی چې لیکلي دي دا پرمختګ او ثقافت نه دی چې د یهودو او نصارو ارزښتونه واخلي او د توحید په ځمکه او د عقیدې په منبع پورته کړي. یا لا موږ بیزاره یو له بوتانو او له هغه بندګانو شاهدي ورکوو چې ته یوازې یې هیڅ شریک نه لرې، موږ ته یوازې الله بس دی او هغه تر ټولو ښه وکیل دی. خو سعد الترکماني بیا لیکلي ویلي چې د حرمینو هیواد پرمختګ او ازادي لپاره ګام پورته کړی. نو ما فکر کاوه چې دوی به له غرب نه ساینس، ټکنالوژي او طب په برخه کې ګټه واخلي، خو ما یوازې له غرب نه د ګډا، د ډیسکو بوتانو او رقصو تقلید ولید. یا الله هغه څوک اصلاح کړه چې د مسلمانانو چارې یې په لاس کې دي. یو بل د ټویټر کاروونکي د مجسمې د ورانولو لپاره ویلي دي ای د جزیرې خلکو، آیا تاسې کې داسې څوک نشته ده چې د نبي ابراهیم علیه السلام په ګام روان شي او دا بوت له منځه یوسي؟ خو یوې بلې ډلې خلکو بیا له بلې زاویې په دې مجسمې نیوکه کړې. دوی ویلي چې په نیویارک کې د ازادۍ اصلي مجسمه ازادي او بیان ازادي په معنا ده. حال دا چې په سعودي کې اوس خلک ازادي نه لري. خو د جدې چارواکو ویلي دي دا مجسمه د لنډ مهال لپاره لګېدلې او د امریکایانو د کلتور پیژندنې لپاره ده. دوی خلکو ته ډاډ ورکړی چې څه موده وروسته به بیرته لرې کړی شي. خو له دې ډاډ او وضاحت څرګندونو سره بیا هم ځینو خلکو نیوکو ته دوام ورکړی. خالد نومي لیکي حرام دی که د 5 دقیقو لپاره یا نیم ساعت لپاره وي. شراب د لنډې مودې لپاره نشه لري او عقل ته ستونزه جوړوي، بیا یې نشه ختمیږي. نو آیا دا د لنډې مودې لپاره حرام حلال کېدای شي؟ بل خوا ځینو بیا دا کار عادي بللی. ابو اصاله نومي لیکلي د ازادي مجسمه داسې خبره ده چې په جنجال نه ارځي. څو ورځې وړاندې یو بلې موضوع هم سعودي کې د خوا له رسنیو کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولي. د سعودي عربستان جده ښار کې د امریکایي رپ موسیقۍ سندرغاړې نیکي میناج د سندرو اعلان پر خوا له رسنیو تاوده بحثونه او حیرانتیا رامنځته کړې. ټاکل شوي دغه سندرغاړې به د جولای پر 18مه د جدې په نړیوال نندرتون کې د موسیقۍ کنسرټونه وړاندې کړي. ځینې وایي دا میله په دې هیواد کې د سختګیرانه بندیزونو پر ستونې پښه ایښودل او د هنرونو د ودې لپاره د هڅونې یوه پیلامه ده. ټویټر کارن لیکلي دي له 3 کلنې ناسوبتیا وروسته تاسې اورئ چې نیکي میناج په سعودي کې د موسیقي یو کنسرت جوړوي. یو شمېر خوا له رسنیو کارونو ویلي دا میله مناسبه نه ده ځکه چې جده کې د کنسرت ځای د مسلمانانو تر ټولو سپېڅلي ښار مکې مکرمې ته نږدې دی. یو بل بیا لیکلي د سعودي حکومت جده ښار کې د سندرو د میلې جوړولو ته د نیکي میناج ورتګ اعلان کړی. حال دا چې همدا حکومت د سیاسي اختلافونو له کبله ګڼ مسلمانانو ته د حج او عمرې له ادا کولو منع کړي دي. په سعودي عربستان ظاهرا د هنري فعالیتونو په پلمه ساتیره او کنسرټونو لړۍ پیلېدل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د هغه پلان برخه ده چې غواړي د هیواد اقتصاد او هلته د نورې نړۍ د وګړو او سیلانیانو ورتلو ته لاره هواره کړي. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.